سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. په تیره ویډیو په دې پوه شو چې څنګه یوه نوې کلمه یا کوم شی زموږ په حافظې کې ځای پیدا کوي. په دې ویډیو کې دا چې څنګه یوه کلمه موږ له یاده باسو او داسې نورو معلوماتو باندې پوهیږو، نو هیله کوو چې موږ سره تر پایه ملتیا وکړئ. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. د جمعیت دومره زیاتوالی په دې ستره نړۍ او د دومره معلوماتو په لیدو سره ولې زموږ حافظه نه ډکیږي؟ دلیل یا لامل دا دی چې زموږ په مغزونو کې یو نورون کولی شي له څو زرو نورونونو سره خپله رابطه ټینګه کړي. یعنی کوم مسیرونه چې زموږ په مغزو کې جوړیږي یو عجیبه عددونه دي. تر اوسه زموږ د حافظې اندازه نامحدوده ده، ولې څنګه پیښیږي چې موږ یوه یاده شوې موضوع د خپل یاد څخه وباسو؟ دلیل یې بیرته راګرځي همدغو عصبي مسیرونو ته. که چیرته د یو شي لپاره یو جوړ شوي مسیر څخه بیا ګټه وانخیستل شي، کم کم له منځه ځي، یعنې هیرول. کله چې یوه خارجي کلمه حفظ کوئ ولې په خبرو کې له هغه څخه کار نه اخلئ، نو هیڅکله تاسو ته نه تکراریږي. هغه اصلي عصبي مسیر چې ستاسو په مغزو کې د هغې کلمې لپاره جوړ شوی وو کم کم له منځه ځي. نو هر څومره یوه موضوع چې زیات تکرار او تمرین شي، کوم عصبي مسیرونه د هغه لپاره چې جوړ شوي وو قوي کیږي او په نتیجه کې په ساده ډول کولی شي هغه موضوع خپل یاد کې راولئ. مثلا کله چې په لومړیو کې تاسو موټرواني زده کوئ، لږ څه تاسو ته سخته تمامیږي، ولې هر څومره چې زیات تمرین او تکراریږي نور نو هیڅکله اړتیا نشته چې دا ټول په فکر کولو سره ترسره کړو. په اتومات ډول برک نیسو، کلچ نیسو، بالاخره عادتونه هم همداسې جوړیږي. کله چې یو حرکت زیات تکرار شي د هغه رفتار یا حرکت لپاره قوي مسیرونه ستاسو په ذهن کې جوړیږي چې دا یعنی هماغه عادت دی. اگر څه د عادتونو پرېښودل یو سخت کار ده، ولې حتما به تاسو د دایمي او موقتي حافظې په اړه په کوم څه پوهیږئ. اصلي لامل دا دی چې کله چې تاسو نوی شی زده کوئ، په لومړیو کې به ستاسو په موقتي حافظې کې ثبتیږي، او که چیرته لږ څه تکرار شي او هغه ته توجه وشي، هغه ستاسو دایمي حافظې ته انتقال کوي. موقتی حافظه کم ظرفیت لري. معلومات هم تر کمې مودې پورې کولی شي ځان سره وساتي، ولې دایمي حافظه داسې شی نه ده. هیڅکله کوم محدودیت پکې نشته. خو څنګه دا موقتی او دایمي حافظه هغو عصبي مسیرونو ته کولی شو ربط ورکړو؟ کله چې یو مطلب زموږ موقتي حافظې ته ځي، په واقعیت کې هماغه عصبي مسیرونه جوړ شوي دي. خو د دې لپاره چې دغه معلومات دایمي حافظې ته لاړ شي، باید کودګذاري شي، دسته‌بندي شي او منظم شي. لکه دا چې یوه نوې د موبایل شمیره مخابراتي سیستم ته ننوځي، وروسته بیا یوې بلې ګروه کې تنظیمیږي چې مثلا لومړي کې 994 دي، او یا هم داسې نورې دسته‌بندۍ چې دا کار هم زموږ مغزونه پرته زموږ له دخالت څخه په خپله ترسره کوي.
کوم څه چې دلته پیښیږي هغه دا دی چې هماغه لومړی عصبي مسیرونه له نورو عصبي مسیرونو سره چې له پخوا څخه زموږ په مغزو کې موجود وو ارتباط نیسي. دا د دې سبب ګرځي چې تاسو په اسانه ډول ونشئ کولی یو مطلب له یاد نه ونه باسئ. البته زیات تخصصي بحثونه لري، خو په خلاصه توګه دا ټول همداسې پیښیږي. دلته څو سوالونه مطرح کیږي. آیا کولی شو یو نوی شی موږ په خپله طویل مدته حافظې ته ولېږدوو؟ بله، هو، ډیر په ساده ډول کولی شو. کولی شو چې زیاتې تکرار کړو او په دې سره سم موږ دا دایمي حافظې ته انتقالوو. د څېړنو په اساس کې زیات هیرول د هغه شي د حفظ په لومړیو کې پیښیږي. که په لومړیو کې یو شی په منظم ډول تکرار کړو، د هیرېدو امکان یې زیات کمیږي. دویم سوال دا دی چې آیا د عمر په ډېرېدو سره زموږ د زده کړو فرصت کمیږي؟ ځواب منفي ده. بېلابېلو څېړنو ښودلي دي چې زموږ ماغزه د زده کړو قدرت د عمر تر پایه ساتي. اگرچند د عمر په مختلفو وختونو کې بعضې موضوعات فرق لري. مثلا په ماشومتوب کې د ژبې زده کړه ډېر ښه ترسره کیږي. له بلې خوا کله چې ځوانیږو زموږ د زده کړو سرعت زیاتیږي او کوم کس چې سن یې زیات شوی وي اړتیا لري چې د زده کړې لپاره زیات وخت تنظیم کړي. دریم سوال دا دی چې د ښې حافظې د درلودلو لپاره څه کولی شو ترسره کړو؟ باید په مناسبه توګه میوه او سبزیجات مصرف کړو. ماهي، د چرګې هګۍ، بېلابېل ویټامینونه په خاص ډول C او E ویټامینونه زیات مهم دي. د کافي خوب او منظم خوب درلودل، ورزش او بدني فعالیت ترسره کول. خو له بلې خوا بعضې مواد کولی شي ډېر یو بد تاثیر زموږ په حافظې باندې ولري، لکه الکول، سګرټ، کوم خوراکونه چې زیات کلسترول ولري، سهارناري نه کول، استرس، عصبي فشار. دغه شیان ډېر بد تاثیرات کولی شي چې زموږ په حافظې باندې له ځان سره ولري. خو څنګه کولی شو چې یوه ښه حافظه ولرو؟ لومړی روش تکرار کول. یعنې څه؟ یعنې دا چې زه کتاب واخلم او یو مطلب لس ځله ولولم چې بالاخره هغه زده کړم. دا روش عمومي روش دی چې موږ ټول یې ترسره کوو، خو بدترین او غلط روش همدا بلل کیږي. ولې دا خبره کوم چې زموږ ماغزه د یوې جالۍ په شان ده او اطلاعات او زده کړې د یوې دانې په شان دي چې په دغې جالۍ باندې لویږي. او موږ په دې روش داسې کار کوو چې یوه دانه اخلو او د جالۍ د پاسه یې څو ځلې اچوو. که چیرته دغه دانه پر جالۍ باندې پاتې شوه نو موږ هغه حفظ کړه. ولې دا چې څنګه زده کړو او اطلاع د دغه جالۍ د پاسه وساتو دوه روشه شتون لري. یو ښه روش دا ده چې موږ هماغه دانه ستره کړو او هر څومره چې دغه دانه ستره وي په سمه توګه د جالۍ د پاسه ساتل کیږي. دا په څه معنی؟ دا په دې معنی لکه د مکتب په دورې کې کله چې یو کلمه زده کوو د هماغه شي یا د هماغې کلمې نږدې کلمات هم باید زده کړو. مثلا کتاب ترڅنګ یې باید شتاب هم زده کړو
او په دې روش سره ما یو څه زده کړل، خو په نورو شیانو هم پوه شوم او هغه مو د جالۍ د پاسه هم وساتل. خو ولې درېیم روش چې زما په اند تر ټولو ښه روش دی، په دې روش تاسو باید یوه کلمه یا معلومات راواخلئ او هغه له بلې کلمې یا معلوماتو سره وصل کړئ او کله چې تاسو دا په جالۍ باندې اچوئ څه به پېښ شي؟ زیات احتمال شته چې هماغه تناب یا وصلونکی د جالۍ په یوه برخه کې سریښیږي. د مثال په ډول غواړم د فورس کلمه حفظ کړم، راشئ پیدا کړئ چې د کلمې ته کوم شیان نږدې راځي او باید د هارس کلمه ورسره زده کړو. اسب څه لري؟ اسب قدرت لري، نیرو لري. نو هر کله چې زه وغواړم په دې پوه شم چې قدرت او نیرو څه دی، په اتومات ډول دغه وصل ماته کومک کوي او وایي چې یو کلمه هارس ته نږدې ده چې فورس ورته ویل کیږي. فورس یعنی نیرو یا قدرت. په دې روشونو سره کولی شو موږ په کم وخت کې زیات شیان حفظ کړو او خپلې دایمي حافظې ته یې انتقال کړو. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.